که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. دلته کې اکسل ته مونږ راشو وګورو. مثال دا مونږ ویل چې تبونه دي او دا د اکسل په خپل سټنډرډ تبس دی یا ریبنز دی. مونږ کولی شو چې مثال د ځان دپاره د خپل خوښې یو تبس جوړ کړو، په هغې کې خپل کمانډونه ځای په ځای کړو. راځو دا څنګه کولی شو؟ راځو فایل کې آپشن ته راځو. په آپشن کې دلته نیسو چې مثال کسټمایز ریبنز. دلته راځو ګوره دا د هوم تب دی. مثال دا دلته دی، مثال دلته هم تب دی، په همدې شکل سره انزرت دی. مثال دا تبونه په دې کې اضافه دي او همدغه تبونه دلته موجود دي. اوس راځم یو تب په خپله مثال زه جوړوم. دلته ګوره په دې کې زه نیو تب باندې کلیک کوم. دلته دا تب د نیو تب ورته یم چې دا سلیکټ کوم، ورته یم مای نیو تب. مای تب یس مای نیو تب به هم نه لیکم، مای تب. مثال د مای تب په نامه باندې مې دا جوړ کړو. اوس دلته راځم وایي چې ګروپ، مثال دا یو ګروپ دی. دا ګروپ سلیکټ کوم، رینیم کوم، رایټ کلیک رینیم ورته لیکم چې مثال دې ګروپ ته نوم ورکوم، ورته وایم چې مای ګروپ. مثال نور ورپسې نه ګرځم، مای ګروپ. مثال ته یو آیکون ورته سلیکټ کوم، اوکې. مثال دا څه شو؟ مای ګروپ. دا کاسټم تب دی. ګورل دا ورته د نور سره کاسټم نه دي لیکلي ځکه چې دا سټنډرډ تبونه دي. دا څه دی؟ کاسټم تب دی. د دې سره کاسټم یعنې موږ په خپله دا څه کړی؟ جوړ کړی دی. اوس د دې کې بعضې کمانډونه اضافه کوم، لکه ورته یم چې ایمیل پکې اضافه کړه، اډ. مثال د دې تب لاندې ایمیل راغی. بل مثال ورته یم چې کنډیشنل فارمټینګ پکې اضافه کړه. راځم دیز کې لاندې مثال یو بل ورته نیسم، سیو مثال پکې اضافه کړه. مثال سیټ پرنټ ایریا پکې اضافه کړه. مثال د خپل خوښې کمانډونه په دې کې اضافه کړه. اوس راځو ګورو چې مثال دا جوړ شو که نه شو. اوس ورته یم چې اوکې. کله چې زه اوکې کلیک کوم نو دلته راشئ وګورئ د هم تب پسې مای تب دلته راغی. ګورئ دی څه دی؟ مای ګروپ. مثال دا هغه کمانډونه دي ما راوسته. که زه بیرته راشم مثال یو ګروپ پکې بل اضافه کړم، هم زه کولی شم. ورته یم چې فایل، راځم آپشن ته. کله چې آپشن ته رالم دلته ورته یم چې کسټمایز ریبن. کله چې کسټمایز ریبن باندې مې کلیک کړل ورته یم چې د مای تب باندې کلیک کوم، ورته یم چې نیو ګروپ. کله مې چې نیو ګروپ ور باندې کلیک کړل ورته یم چې مثال د خبرې دا سلیکټ کوم، ورته یم چې فنټ ټو. فنټ شته ځکه د فنټ په نامه شته، ورته یم فنټ ټو. مثال فنټ ټو په نامه باندې دا ورته یم چې اوکې. مثال دا مې دلته سلیکټ کړل. دلته راځم په دې کې زه ورته یم چې آل نیسم. کله مې چې آل ونیو ټول کمانډونه، مثال کم کمانډونه لیست دی ټول به ماته را څرګند کړي. او یا ورته یم چې کامن پاپولر کمانډز. راځم دلته ورته یم چې دا فنټ نیسم. ورته یم چې دا اډ کوم، ورته یم چې بل چپ کې اضافه کړه، دا فل کلر اضافه کړه، فنټ کلر اضافه کړه، فنټ سایز اضافه کړه. مثال دا په دې کې اضافه کوم. که اوس راشم مثال دلته مثال دا دې کې څه اضافه شو؟ دې کې دا د فنټ اضافه شو، دې کې نور کمانډونه ما اضافه کړه. اوس ورته یم چې اوکې. اوکې کلیک کوم. کله مې چې اوکې کلیک کړ، اوس که زه راشم ګوره دلته دا نور کمانډونه څه شو؟ اضافه شو پکې. اوس راځم ګورم دا مثال د هم پسې دی. دا مای تب زه یم چې د اخره کې ماته راوله. څنګه کولی شو چې مثال اخر ته راولو؟ ورته یم چې فایل آپشن ته بیا ورځم، په دې آپشن باندې کلیک کوم، راځم کسټمایز ریبن باندې کلیک کوم. دلته مثال دا خپل تب نیسم، دلته په دې بټنو مثال لاندې راوړم، که پاس وړې اپ موف ډاون. مثال موف اپ موف ډاون باندې کلیک کوم، مثال دا اخر ساعت راولم. دلته اخر ساعت مې راوسته، ورته یم چې اوکې. کله مې چې اوکې کلیک کوم، اوس ګوره دا مای تب اخر ته راغی. ګورې په دې اخره کې ده. دلته موږ کولی شو چې مثال د خپل ضرورت په اساس باندې د خپل خوښې، یعنې زیات کم بعض وخت زیات کارېدونکي کمانډ وي، یا تاسو وی کوډ کوئ یا ماکرو کوډ کوئ. مثال تاسو کولی شئ داسې یو تب کلیک کړئ او په دې کې بټن راولئ او هغه
مثال رن کوي. څنګه اوس دا مثال دا تب خو موږ جوړ کړو، څنګه مثال د منځه وړلی شو. که دلته ساده راشو ورته چې اپشن ریبنز کستمایز ریبنز، نو دلته راشو مثال دا چک باکس آف کو او اوکې کو. مثال د دې نه لرې شو، اما د دې لیست نه نه دی لرې شوی. اوس راځو ورته وایو چې مثال د دې لیست نیم بالکل سره لرې کړه کستمایز ریبن، او دلته راځم ګورم چې مثال چیرته دی. مثال دا دی، که یو ګروپ لرې کړئ مثال دا سلیکټ کړه ورته چې ریموف، مثال دا مې ریموف کړو دا ګروپ. او که ټول تب لرې کړئ رایټ کلیک کړه ریموف، بیخي به لرې شي. ورسره ورته وایم چې اوکې، مثال دا تب بیخي موږ ډیلیټ کړو. دا اوس څنګه چې موږ یو تب د خپلې خوښې یو تب او ریبن ګروپس دا سره جوړوو، خپل د خوښې کمانډونه پکې ځای په ځای کوو. چې څنګه ځای په ځای کوو او څنګه دغه کوو منظم کوو. مثال ځینې وخت کې ضرورت پیدا کېږي، ځینې خلک داسې چې ځینې کمانډونه یې چې د هغه ډېر زیات دوی کاروي، نو هغه کولی شي ځان دپاره دغسې یو تب جوړ کړي، په هغې کې مثال د هغې په ریبن کې مثال چې وکړي ریبن کې کټګوري جوړ کړي، په هغه کټګوریو کې ځای په ځای کړي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمانډ چې ستاسو په دې درس کې خوښ شوی وي او یاست تاسو زده کړی وي، نو د دې ویډیو د کمنټس په برخه کې ولیکئ یا زما سره شریک کړئ. دا درس یا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي یا استفاده وکړي. ستاسو نظر شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټس په برخه کې شریک کړئ. که تاسو غواړئ چې په فیسبوک کې زما سره ملګري شئ، نو دا لاندې زما د فیسبوک ادرس دی.